أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه تاسو در شروع په بار د درس او شويته خوونه کې رسول الله فرمایي د اسلام څخه چې بچا کې موجود شي الله به د جنت لبوزي منه د عمل باندې موږ تاسو غز د کوور د کینو خپل او زنانو له بیان نن یو بل حکم چې د زموږ ډېر انسانانو کې کم دي نشتا هغه انسانان چې هغه ځان له وکړ خلک وي اهل علم هغه د دې سنت له حسن شادي چپ لاس باندې ورکړه راکړه په چپ لاس باندې خوراک او اسکاګ او د نیکی او د خیر په کارونو کې چپ لاس استعمالول بغیر د عذر نه د دې عمل دغه نقصان دی چې انسان به د جنت نه محروم شي او دا څومره خطرناک خبره ده غړ سړی به خوراک شي سبا چپ لاس باندې سکل شي په چپ لاس باندې چاله شوشي ورکی په چپ لاس باندې تر دې پورې سلام به دا خبره رد کول او د عمل به رد کوو چې کله په خلاص باندې اغویل ورکه شنو به بینولو کته ورته دا خبره وکړي چې لکه دا کار دی ولې وکړي دا خو ناروا دی په شریعت کې یره سوچ مې نو سوچ وکړي کنه هیڅ چرته د ډوډۍ روانه خسته او دی وکي دنه نه کړه بلکې د خلل دنه نه کوي د غیزه پیژنې اغیله سوچي خو لیکن د چپلاس له سوچ نه د ابلیس د ذهن من کړي دی یره زما مقصد نه دا مقصد دی کدی سړي له سړي دا وایي چې لکه ته په دې باندې عادت شوې کې به ورځ قیامت تعالی چپلاس باندې رب العالمین عمل نامه درکې به خوشاليږي نو هیڅ به خوشاله نشي قرآن او سنت شکل انسان مطالعه کې وی ګوري په دې درې سوچ پېته خوونه کې یو خویدا دی چې په خلاص باندې راکړه ورکړه دې باندې سړی جنت ته ورځي او په دې چپلاس باندې راکړه ورکړه دې باندې انسان د جهنم په طرف باندې روانيږي د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله ماشوم وروړي باندې ناشته کیسه تربیت ورته وکي یا غلام اے بچیا بسم الله باندې خوراک کوا کله ازمنه خوراک کوا او جدا کم شیطان نږدې د قزنه خوراک کوا زموږ محمد رسول الله په دې کې دغه ذهن سازي مونږ لوا چې تاسو به کور کې بچی دي اورېرونم دي قرآن دي وسی دي کله چې یو طرف لاله شوړي کله په بل طرف باندې ورته د نږدې بخوري په خلاص به خوري او د الله بنو باندې شروع کوي به جنت ته داخليږي دا کوم چې توي شمبره دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا دی بارکه به ان شاء الله خبره کوو چې د باز خلک د محمد رسول الله د سنت منبولي غوندي غني د دې څه سزا ده سړی د ایمان نه بخلاصي کی د الله په فضل او کرم کچرته به ژوند واقع او د آیات لره داخل شو د رسول الله په تابعداري کې پیدا شي یو سړی د رسول الله د سنت خلاف کوي اغله نقصان کوم متوجه دی او د محمد رسول الله موږ تاسو باندې کوم حق دی د ډیر وګړو تفسیری باسته چې څومره وخت ور باندې ورګي ان شاء الله دا بلګي او مخکې اجمالی موږ دا ویلو چې انسان څه د شپې سملي هغه سلوي کې اسم اسکار ذکر کوي لکه ابن قیم سے ویلي سړی چې کله خوراک کوي تقریبا پاږي کې یو اته یا سل اقسام د دې ادب د خوراک دا بټول د الله په فضل کرم سره تشریح کیږي نو چپلاس باندې راکړه ورکړه دا سړی د جنت نه محرومي ډېر خطرناک شی به دی وبد قرآن او سنت شکل سړی مطالعه کې ډېر آیتونه د باره کې راغلي لیکن بعض احادیث ابو هريره سے فرمایي و رسول الله فرمایلی دی اذن تعالی احدکم شکل یو سړی بتاوسو کې سپلې اچوي نو فلیبدا بالیمین په دې کې طرف باندې شروع کی و اذا انتزعوا شکل روباشي فليبدا بالشمال نو به چپ طرف باندې شروع کی د دې وجنه رسول الله فرمایي چې دا خې اول شی باندې استلو کی او اخر شی پر استلو کی تاسو دې خبره لګورئ رسول الله ګوره دا چپلې اسل او اغا اغسل د زموږ شاسو باندې معمولی غوندي عمل لې لیکن موږ به دا معمولی نه غنو ځکه د اسلام غټ حکم متوسطه وړي کې دا ټول د محمد رسول الله امر دی موږ د دې وجنه عمل کې راولي چې هغه موږ امر کړی دی وزه خبر ظاهري خلکو له وړه کاری د جمعه له ذکر ورزي جمعه نه وځي د کور نه وځي چې کومه په دې سپلې بوت کې دنه کړو کومه بار کړه دا مسله به نشته بلکې د الله نبی فرمایي چې تاسو بوت استعمالوي
نو دا خیخ په وړاندې کې او شکل او باسه به چپا د دی وجنه چې اول دا خیخ په بننې استلو کې شي او اخر په استلو کې. ابن عمر سے فرمایي رسول الله فرمایلی دی اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه چې بتاسو کې یو کس خوراک کوي د ګوره په خلاص باندې وکي او شکل اسکل کوي فليشرب بيمينه په خلاص باندې فإن الشيطان يأكل بشماله ودا شیطان په چپ لاس باندې خوراک کوي او اسکل کوي په چپ لاس باندې. داسمه کوڅه انسانانو طبيعت هم دی کله چې سړی یو بل لوي چې ای شیطان قتل کوي سم کسله خو کې نو باغي ولي وجني چې تمل سن شیطان ویلي محمد رسول الله هغه چاله شیطان ویلي دي زمونږ الله هغه چاله شیطان ویلي دي چې هغه په چپ لاس باندې خوراک وساکي دا شیطان دی. شیطان سمانه دا رب العالمین د رحمت نه لري دی معنا چې چپ لاس باندې سړی خوراک کوي او څخه کوي او باغي باندې راکړه ورکړه کوي د انسان لازم د الله قهر متوجي دی او د الله مقابله لري دا سړی تیار شي. وز در سړی خوخه چې کوم سړی د رب العالمین او د محمد رسول الله مقابله طاقت لري به استعمال کړي د چپ لاس نه چې کوم سړی الله رسول نه یریږي نو کله چې استعمال اول بل حدیث کې راځي یو خوراک دنه کې بتاسو کې یو کس منکم ساسونه به شمالي په چپ لاس باندې نه اسکل ور باندې کوي و دا شیطان په چپ لاس باندې خوراک کوي د قشم بل چپ لاس باندې اسکل کوي نتیجه دارو ودله چې کوم سړی په چپ لاس باندې خوراک اوسه کوي دا شیطان دی دلته چې شیطان ویلې اسم منعت نشته وجه دا چې موږ الله رسول ور شیطان ویلې کوم ځان لګټر وکړ دي. قران کریم کې الله رب عزت خبر کړی دی ابراهيم عليه السلام بارک هغه چې کله وفات کیږي د شي دعا غوړي شي عربا زما خو ذکر په خلکو کې پرې ده کله چې زستا خو له درزه مازه کې اورز بخمه خمنګ الله خو له ورزو هغه علم الله دې څو وغوجو خو چې ورسره د څومره ملګری زموږ پاتې زموږ بیا کته تشکیل وکړي چې دا خو دیندار سره و نو دلیل به دې باندې چې شیطان انسان لا او دغه نوم انسان له نصیب کېږي هغه به چپلاس خوراک باندې نو کسړې وغواړي چې بد نوم د ځان نه لري کې او خیر نوم ځان له وګټي نو خبره ده چې په خلاص باندې خوراک مو کې اوس کا کوم کې او راکړه ورکړه دواړه. سهل بن سعد نقل لي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کوبر اوړي فشرب منه هغه تشکل وکړو عن يمينه غلام دغه بری کی طرف کې ګوري وسړی او د چپ طرف لډیر مشران خلک ناسو ابو بکر غوندي عمر غوندي د لوی لوی مشران سمو شو فقال للغلام رسول الله دی غلام لوی ویلي ايتم علی اجازه کوي چې زدا او بده ملګرو لور کم حق خو استاد اگر کته وړي کې بچي خو ما به کی طرف کې ناش نو اغاله کور دی ویل ډیر خیره لکو هغه ویلا دا کار زنه شم کولې استاد خو نه چې کوم ایسه مال رشي کې بده اوبو کې زه هیڅ په دې باندې نه غوړه کوم دا استاد خو له اوبدي او ته مال راکې کبدي کې داخله ما مشران دی د احترام په خپل ځمانه ساتل ځان له خبره ده لیکن دا استاد خو له اوبد مال د دنیا او ما په هدا ټول نه بهتره ده د ما حق ده بزخ زبس کم ده یو ګره داغه او خیرته معلومه شو او بل د محمد رسول الله تربيت معلوم شو او بل ته دا معلومه شو چې سړی حقدار دی شي او مشر سړی به ځای کې راغی او چا چا رساتو کو چې دا سړی بدل تکینی نو ان شاء الله دې کې بڑا بلا جری به تور مثال امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ خبره ذکر کړې ده یو وړي کې بچی دغه مخ حساب کې ناس بده کې مشر سړی راغی سپینګری او دی بچی د شو ویلي یا په خپل ورسره شو هغه مشر را مخ لګي دلته په خپل زمانه کې نو دی ویلې شي سخف عبادت کې یو قول علماء دا ذکر کړی چې ورستګيږي به بل نه جنب ورستګيږي لیکن کچرته دا ماشوم ورست شي دا کشر او هغه سړی راغی دلته دوا اجر الله ورکی یو د مخ کې سب اجر دی او دویم د مشر د احترام اجر دی. زموږ دین د اسلام د ټول د احترام او د ادب دین دی. دا يهود نصارا ډېر بيد بر چې هغه دا خبره کوي محمد رسول الله دنیا له بيد بیر اوړي دا قتلونه راوړي دي جنجال راوړي اختلافات راوړي دي. مونږ وایو چې اسلام سره د ارسړې په نرمۍ باندې ژوند کې هیڅ مسله بنې خو چې کله انسان شوخي کوي او بدمعشي کوي به اسلام نشه بدمعشي منی نه. ذکر رسول الله فرمایي وې دین د اسلام به اوچتي بل سره بزام باندې منی نه چې هغه اوچت شي چې کله هغه شوخي کوي جزو اوچتي کوي نو دا به ټکر کوي د اسلام اولاد به غبرې دي نه. رسول الله اسره او اغله ور کړی ودا والا دلیل شو په خبره باندې شي د خي طرفه لحاظ رسول الله ور کړی لري یو سړی دغه ځکه طرف لحاظ نه کوي بلکې د چپ طرف لحاظ کوي. د دې حدیث دا خبره معلومه شو چې د سړی د محمد رسول الله مخالفت وکړي چې کله یو سړی د محمد رسول الله مخالفت وکړي دغه ایمان نظر برسي چپ لازمه خوراک سکاک د سړی ایمان زده کوي ختمي. سلام ابن اکوا فرمای در محمد رسول الله ډیر نشه ملګری دي تر دې پر علما داري کې چې د اصل د مخک منډواله او که غشه بل بس خوشي کې مرمۍ
نو دبه د مرمۍ د مردکینه مخې ځان رسو دا د شیخ دې جسمه شاو د دماغ د خبرې نه مني لیکن دې باندې به ایمان لرو رب العالمین محمد رسول الله لري شامل ګری ور کړیو هغه فرمایي چې سړیو د رسول الله سره خوراک کو په دې چپ لاس باندې فقالو د الله نبی ورته چې کل به یمینک په دې خلاص باندې خوراک کوي زه خو طاقت نه لرم رسول الله ورته طاقت دی ونه لري وې د دې خبرې سره د کبر منع کړو د دې خبرې نشه رسول الله د خبره منلې وې تر مرګ پوری به دې سړی دا خلاص کولې اوچت نه کی شل کې الله شل وزم ډیر خلکو له دوه چې ګور دا فنسي اوچته کا د ټکه به دا خبره وکړي چې ما په سړی کې لوی نشته چې دا کم سړی دا خبره کوي چې ما په سړی کې لوی نشته پوه شي اصلي دا کم سړی مرزي دي در په سړی کې ډیر مرز دي او چې کله شاید درته وي چې صبر سړی کې لوی نشته او دا پنسي د کتري او جزاکم الله تعالی اجر درکړي چې تاسو ما تربیت وکړي هغه وروچتای قیل قلنا بنه کوي ان شاء الله تعظیم مسلم ادا وته تاسو سره وکړی چې بعض احادیث خلکو له پیش کړی دي نو په دې وخت کې عیسی خلق الله اوال لکه حدیث کې براشي رسول الله فرمایي چې کوم سړی طالب العلم لکه دا موږ تاسو چې دلته یو رب العالمین موږ تاسو یقیني طالبان وي د قران د طالبانو د خپل اند ملائک وزري غوړي نو په دې کې یو سړیو هغه د خبره وکړه چې صبر سپلې او بوټانو کې میخونه اول چې زدا وزري د ملائکو زخمین کوم الله په دې خو باندې شل کې شل رسول الله دې خبره کړې موږ دې معمولی وګڼو یو بل حدیث کې دا رسول الله فرمایي وی چې پتاوسو کې ګوره یو کس د ایمان مخکې مزه کې دا شکل او دا سر به د خر وګرځيږي کله د سپیو کله د بل حیوان یو سړی ویل زدا کار مخکې کوم د ګوره ما چې دا څه چل کېږي وی عیسی الله داغه دا شکل د خر کې عالم واغه لیکن دا بعض علما عیسی د رسول الله د حدیث سره مقابله شروع کی وې زما دماغ نه مني او زما دماغ د شي او د پلاني شي دماغ د شي او داغه دماغ د شي وی چې کله به درس کوله پردینه اخوانو د ملګرو ورته ویل چې شیخ موږ سره ملاقات کوو مکوي وینه کوي زمونږ د تمنا او ارمان دي چې سره موږ نږدې پاتې شو وی چې کله پرده اوچه تکړه نو په دې وخت کې الله رب العزت دغه د شکل د خر ګرځولې ته خو انسانو د شکل د خر د داولي وی د محمد رسول الله د حدیث پورې ما استهزاء کوله د قصد عمل الله راکړه حدیث کې راځي د تبوک په غزا کې محمد رسول الله چې روانو ناغزان لا ستره کې خودمونځ کو یو سړی دی خو ته رود الله نبی منک لیکن بهم چې رسول الله کله ورکو سجدي لاړو نو د سړي په طریقه باندې د ستري او د رسول الله په مابین کې تیر شو رسول الله ورته سخت خیره وکړه اللهم قبه یا الله کین ولا سړی شلکا ایسا شلش د سنت غوړه لحاظونه کې کله به حدیث بیانونه به ملګرو له څه ویلې وې د دې حدیث مصداق د زیم رسول الله دا خیره مال کړي وغه ګوره چې کله مرشد به دا خبره خلکو له بیان کې اجنس منو به څوک علم نه اخلي ان شاء الله ورسره به تفسیری ټول مسائل به ذکر کوو نو حاصل دا معنی چې رسول الله دې سړي له ویلې وې د خلاص باندې خوراک کوي زما طاقت نشه ویل الله پتا کې طاقت پیدا نه کینو نو عیسی الله تر مرګ پورې داغه د الله فلج کې فلج ابو سعید فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویڅ بلغم وغیرہ چې انسان غورځي کې بدايه د مسجد پر طرف کې ولې د قبله په جانب وی یوتی او سره وسنګریزي پاګه باندې شو غراوړه او به خلک دې خبره نه منکړه چې اي خلکو ګور مخ کې لاړې متو کوي دې کی طرف متو کوي دې چپ طرف له تو کوي یا د قدم لاندې تو کوي مخ طرف څنګه قبله ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کم سړی د قبله په طرف باندې لاړې تو کوي رب العالمین مدق لاړې پورز قمر دې په تندې پورې یوځي کی دا د غفلت ولا انسانان چې به تشمی تیز لکینی دا که په داخل د کوټو کې او کدا په اطراف کې شړې د قبله په طرف باندې ضرورت پر کول لکینی نه لاړې تو کول دومره ظلم دی دومره جرم دی چې قیامت کې بستا په تندې باندې ونکلي څه صورت حال دی چې د رسول الله کار مخالفت کې بری متیز کول وکي دا بل سالي ګوره د الله نبی دا خبر ذکر کړي لاړې تو کول دې کی طرف لا بیان کوي دا موږ سوچ بالکل سوچم دې خبرونه نشته لاړې تو کول نو څه خبره به وشو لا دا خبره چې کله تاسو خلک وکي مړه خلکو څه کارونه وکړه تاسو اوسم دې بشن ختی مسواک استعمال کو پنسي وشته کا لار په دې کی طرف باندې او خوراک په دې کی طرف باندې کا او څاک په دې کی طرف باندې کا جواب دا چې موږ د محمد رسول الله په دین باندې مکلف یو هغه موږ ایمان دې تک خبرې موږ لکړي کتره معمولی کاری موږ دې ټول دنیا نه دا وړي سنت هم ډېر غټ کاری هم د شاقیده ورته لرو ابي قتاده سے فرمای ویمر محمد رسول الله نو ورېدلی هغه دا خبره کوله چې د خلکو د خوبونه د الله د خوانه ورنشب کیږي دا که خوبونه دا ګډوډ خوبونه د ابلیس د خوانه او دا یاد ساتئ چې کله تاسو ګډوډ خوب ولیدو د چپ طرف نه درې کرتے ولاړې تو کې اعوذ بالله دی وای او به د چا دا خبره نه ښکارا کوي ضرر به دا خوب دل ورنکی خوب کې چا څنګه ولې چې وشته یا بل
دلیل شو بده باندې چې ګوره دا ګډوډ خوبونه د چپ طرف دا چپ لاس دا د خرابو شیونو لپاره استعمالي د خرابو کارونو لپاره د وائل ابن حجر نقل لې نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله منځ کې داخله دو د غوګو برابر د خپل لاسونه اوچت کړو به خپل جامه په ځما دراتاو کړه دغه نور څه به داخله اس پر چپ لازمانه کې خو دو و چې کله به رکوع کوله د الله مبارک به وسره جامې نه لاسونه به اوچت کړه تکبیر به ویل رکوع به وکړه به سمع الله لمن حمده ویل لاسونه به اوچت کړه به سجده ویلې سجده به کوله د دوړ ورغو په مابین کې ګوره په داخل د منځ کې محمد رسول الله د خلاف زمره له حق ساتل شي هغه به چپ لازمانه خودلې یو سره د شنه شي ویلې چې زه چپ لاس په دې لازمانه کدم نو څه مسله خو دوړ لازمانه رسول دي مونږ وایو چې موږ نبی په منځ کې مې دي اهتمام کړي نو بغیر د منځ نه د خلاص اهتمام ډیر ضروری ډیر لازمي ډیر واجبي چې کم سړی د دې لاس اهتمام نه ساتي یت سره د سړی به الله د جنت نه محروم کی خوراک کا وقفل راک وکړه کا وقفل او په دې چپ لاس باندې شکل وکړه الله رب عزت به تر جنت نور باندې منه کی څومره خطرناک مسله ده عبد الله بن عباس فرمای محمد رسول الله خطبه ویلې چې الناس اے خلکو تاسو برا جمع کړئ شي الله لا کې ابلی بر بندو نه سنتا او به دې شی ویلې موږ به اول کړه موږ داخلي پیدا کړی دوباره به مثلا واپس کو دا الله په موږ باندې حق وعده ده به دې خبر وکړه یاد ساتي اولنې کس په ټول انسانانو کې چې په ورځ قیامت اغله جنوي اغوستل کېږي رسول الله فرمای ابراهيم عليه السلام دی په ټول انسانانو کې اول کس په میدان د حشر کې چې جامع غلا شولې کېږي او دا خبر یاد ساتي چې خلک مزما د امت نرش د چپ طرف له برابرانی زه به دا خبر وکم چې زما ملګری ملائک به ته نه پوهیږي د خلکو په دین کې څومره کمې زیاتې د ځان اوردنه نه کړو وې زه به څه خبر وکم لکه نیک بنده شه کړی دا وکنت علیهم زبدی باندې گواه ما چې کله ورکیو ما چې کله تاسو واخصم وفات دکړم الله تور باندې نگهبانی ودا اق انسانان دي چې کله رسول الله وفات شوه دي او رسول به اسلام خلق مرتد شو په دې دین کې بدعات ور پیدا کړ ګور نبی کریم علیه السلام فرمایي ذات الشمال دي چپ طرف له خلق ناسو څه مطلب یو شی دین نه دین بدعت مړي ژوند کې ته یو عمل کوي او محمد رسول الله نه دی کړي حق مولا دی مولا کړي دی هغه شیخ صاحب دی شیخ صاحب کړي هغه پیر صاحب دی پیر صاحب کړي په ورځ قیامت بل الله رب عزت ته چپ طرف جماعت کې راځي او رسول الله بل حدیث کې د دعای ورته کړي دا یلا داخلك ته برباد رسول الله چې د کله بربادي ورنه به بس بدعت چې وګړي چپ طرف ولا جماعت کې برځيږي د محمد رسول الله د سنت تابعداري چې وکړه الله به دې طرف راځي ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي ویو کسان دي رب العالمین په خپل سورې کې کېني او په غیر زمانه بده اچا سورې نه مگر زمونږ د الله یا د الله د عرش او د الله رحمت یو هغه بادشاہ چې هغه عادلی د قران او سنت برابر فیصله کوي دویم هغه ځوان چې هغه ټول ځواني د الله په بندګۍ کې تیر کړه دریم هغه انسان چې د هغه د جمعه سره تړل شوی دی څلورم هغه دوه کسان چې د الله لپاره یې شوی دی او د الله لپاره جدا شوی دی لکه زموږ شاوسو د امینه محبت دا د الله لپاره دا د الله لپاره د الله وګرځي وجه دا چې د قران زموږ شاوسو ما بین کې ما بل اشتراک دی رسول الله دی رب العالمین دی نه تجارت نه بل رشتہ نه بل نه بل ابن حجر اسقلانی فرمایي د الله لپاره مینه ویل شي کاغه سړی تعالی صدر کې زیاتیږي نو قدر نه کې کمیږي نه او بل اق انسان دی چې ډیر یو د جمال او د منصب ولا زنانه د مطالبه د زنا وکي او د څه خبرو کې چې ان اخاف الله زد الله نه یریګم ساز زنا نه کو ورجلن وبلاق سره د شغه بده صدقه ورکی بده خلاص باندې تر دې پورې چې دا چپلا سمور باندې پوي نشي ګوره د حدیث کې رسول الله دا خلاص زمره یاد کړی دی صدقه ورکول او پیسې ورکول د چانه قبضول دا ګوره ټول بده خلاص باندې باید وکړي شي صرافانو دې لړ متوجي چې راکړه ورکړه د موږ بده خلاص باندې عام نور دکانداران دې متوجي چاله سودا ورکول د چانه خصله او محمد رسول الله فرمایي یو به هغه انسان دی چې واځي چې ناس او الله رعایت کې د سترګونی غټ غټ وکړي شي ففاسد عینا د سترګې د وخت سره عادت کوي ابو ذر رضی الله عنه فرمایي رسول الله فرمایلی دی وزمن د کوټې د چت سورې کړش زما ککیو جبريل راغی وزمره سینې کولاو کړه او بده کې د ځل شو هغه د زمزم په بو باندې ومنځلو او د شو لوکي راوړ د سرو زرو چې هغه کې حکمت او ایمان او زما پر ځل کې راواچولو تر دې پورې چې دغه دندوال ما پر ځل کې محسوس کې وزمره سینې بیرته برابر کړه زبید الله سونی ولا مو اسمان له بوتلم چاول اسمان د دنیا ورالو جبريل عليه الصلاه والسلام ویلي اگر اسمان څوکیدار لا دروازه کولاو کاغه ویل من هاذا دا څوک دی ودا جبريل له وې څوک سره اشتري هغه او معي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سره دی
وی ایسه دروازه خلاص شو به دې بل وروخته به بل وروخته خبره دې پوره کوي شي د دې ټول ملګرو سره زموږ ملاقات وشي هغه آدم علیه السلام ادریس علیه السلام عیسی موسی ابراهیم علیه السلام دي بینه منځونو مسله وشوله 50 منځونو باندې پرکړی شي او 50 خبره رااله اجر به 50 شي به ابراهیم علیه السلام ولیدو هغه زمره پر ډیر مرحبا ویل چې زما نیک بچي په خیر رااله او وخت راشي زمره تذکره وکړه جنت لمګه دا داخل شوی دی او دغه هغه بلډینګونه هم کتري دي چې دا ملغلري کیسه جوړ کړی شو دا خورم ذکر کړه خو خبره پدې کې وا وی چې بعض خلک د هغه په دې کی طرف کې ناسو بعض په دې چپ طرف کې ناسو د کی طرف د آدم علیه السلام را دغه خندا او د چپ طرف لکتل به دا غشړه دلیل شو بدی باندې شکل انسان د کی باندې راکړه ورکړه کوي دا د آدم علیه السلام په دې کی طرف کې الله کې نه او چې کم سړی د چپ لاش استعمالي الله به د چپ طرف لکې نه زګه د جهنم والا دی به دومره خطرناک مسله انس بن مالک فرمایي رسول الله چې کله مدینه منوره راغی ویل اشکلن ماشوم او ځکه کله هغه چې کله وفات شو زبر شلو کړو په عمره وېزما مور دا حرص کو چې دا خدمت وکي وی ال تورلو وی په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی عمر رضی الله عنه ورته ابو بکر دې چپ طرف له شهر رسول الله د اسما حق د ابو بکر لور کا یا د دې ملګری حق وی د رسول الله د کی طرف له باندې چې ناسو رسول الله ویلي کی طرف ولا ډیر لایق دی او د کی طرف ولا ډیر لایق دی اگر ک ابو بکر ډیر اوچت انسان دی اگر ک ابو بکر زموږ استاد دویم مشر دی اگر ک ابو بکر کې د ادریس او شپته ټول خوینه موجود دی اگر ک ابو بکر قرآنی د رسول الله په حدیثو کې جنتی صحابي دی اگر ک ابو بکر له جنت د ټول دروازې اوازونه کوي ولکه طرف د رسول الله یو بل ملګری ناس حق دا غده دکې طرف دومره اهتمام رسول الله کړی دی عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله بجکل غسل کو دکې طرف باندې به شروع وکړه او به بزامه دراوړل هغه به وینځل به اقشه چې باندې کم شیونه پراتو هغه به پاکړه به د چپ طرف باندې وبره واړولې دغه نه ورسره به سر باندې راوړولې ګوره په غسل کې رسول الله د خلاص اهتمام کړي په سر ګمن زولو کې میمونه رضی الله عنها فرمایي چې ما محمد رسول الله وبکي خو دی ویلا شنو یو کرته میزل یو کرته درې به وب د چپ طرف راوړولې استنجا وغیرہ وکړه به د لاس پسمه کې باندې راخو دغه نه ورسره به مزمزه پوزه کې وب واچولې به مخ میزل الله سنې میزل او به ټول بدن باندې وبره واړولې دلیل شو بدی باندې میمونه رضی الله عنها فرمایي چې انسان استنجا کې نو بده چپ لاس دی وکی انسان چې خوراک وسه کې هغه بده خلاص باندې عبدالله بن عمر فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام یا په خپل امدا وېدا بشکره د جمری وشتي نو تیګو باندې وی وشتي او جمری سره به تکبیر ویلي به ورود ریدو مخ به د قبله په طرف باندې وډیر مولاړو د الله نه به دعاګانې کولې دغه نور سره منځنۍ جمره دغه نور سره کی طرف لورغه ګوره دا د حج په موسم کې د جمرات په وشتلو کې لحاظ د کم طرف کړي لري د کی طرف کړي لري عبد الله بن عباس فرمایي وی ورځ مې د تر کور لاړم چې دا محمد رسول الله بیبي وا وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام داغه اهل په دې وګ طرف د دې پرش کې سملاست وی زید ش ارزان سملاستم یو وخت نبی کریم علیه السلام راوچت شو او قانون دره د خوب مبارک به دا خبره ذکر کو چې په خوب کې د رسول الله څومره سنت دي چې سړی د خوب راوچت شي یو سنت طریقه ده چې انسان را خپل سترګې سولې رسول الله خپل سترګې سولولې بیا غلس ایتونه ویلي د ستوري مرانه ورسنی دغه نور سره به د شمچ لورغه او د شو کې خسته او د شو کې به منځو کې وېزم به خو کې ودردم چې کوم کارونه محمد رسول الله کړو هغه کارونه ما مو کړو وېزه د چپ طرف له ولاړم رسول الله زما دا غوګونی وو وې د کی طرف له ځان سره ودرولم دوه رکعات وکړو به دوه رکعات وکړو به دوه رکعات به دوه رکعات دغه نور سره به وتر وکړو به په اړه باندې سم رسول چې مؤذن راغی ورته ویل یا رسول الله چې زما جمع تیار ده ګوره دیږي کې دا چپ طرف له ولاړ دی وړي کې ماشوم دی داس موږ سوچ ذهن نه مني کدي طرف ودردو کدي طرف ودردو څو تربيت دا چې دا به کی طرف سره ودري ویل ته سبه ودر علماء رسول الله فرمایي چې بتاسو یو کس دا خاص اندام له ګوتې وروړي ګوره دا کله ځي ونه وروړي چې دا کلمې تیزی کوي او چې کله د بیت الله نه راوځم ګوره کله ځي الته به نه استعمالي بلکې چې کله انسان استنجا کوي په غیزه کې دا چپلاس به استعمال شي انس بن مالک فرمایي وې سنت طریقه دار چې تکره جمعه د داخلي کې دقیق په وړاندې کې چې کله راوځي نو چپ ګوره را مخله کې به ځکه داخلي دل دا یو ګټه ده ابن عبد البر فرمایي وې چې کوم سړی دا چپ بوټ یا چپلی وغیرہ استعمال کی ودی سړي محمد رسول الله مخالفت وکي او ډیر بد کاری وکي غلط کاری وکي امام نبی رحمت الله علیه فرمایي ودا کی طرف شروع کول دا ګوره په هر کار کې شاغت تکریم او د زینت شي د سنت طریقه ده
او دا چپ طرف چې دغه دې پسد کې لګو سړی بیت الخلا داخليږي د قشم موضوع وباسي ید جمعه نوځي استنجا کوي حاصل دا چې خلاص باندې راکړه ورکړه دا سړی جنت ته داخلي او چپ لاس باندې راکړه ورکړه سړی به کوم ځای محرومي یو څو نقصانونه متوجه شه یو نقصان دا چې په دې چپ لاس باندې راکړه ورکړه د محمد رسول الله د سنت مخالفت دی دا غستر چې سړی ټکر باندې راشه دا سړی به کامیاب شي که بناکامي دنیا او آخرت کې بناکامي دویم دا کاروبارین د چپ لاس ولا خلق رب العالمین جهنم لراولي الله رب عزت بدل به د نور کارونو توفیق نه ورکي او دا د رزیل او د سپکو خلکو کار دی شیطان په دې باندې خوشالي او د قصر مشابهت دی برکت دې ډوډۍ نه زی عمل نامه بدل غره به چپ لاس باندې بیا ورکړي او دا د غیر مسلم عادت دی او دا د انسان د غیرت نه مخالفت کړ دی وجه دا چې لوی غیرت دار چې سړی د رسول الله بصیر روان چې جسمن پلار او زمنګ امام او مشر محمد صلی الله علیه وسلم مونږ له خبره کړی دا او مونږ هغه ونه منو داس مونږ به غیرتی او هغه مومن لدا ګوره به غیرت دی حاصل دارو وته رسول الله فرمای چې دین د اسلام درې سو شپته خو لري پاره کې چې ایسه چې بچا کې موجوده شو الله به جنت لبوږي یومن ویلې خلاص باندې راکړه ورکړه دا د جنت په طرف سره رواني او چپ لاس باندې راکړه ورکړه دا ګور سره به جهنم په طرف باندې روانيږي او رواني چې دا څومره کارونه مخکې موږ به چپ لاس باندې دا نه کړی دغه بار کې د الله نه مبخنه غواړو اندر پر بدا کلک عزم او تصمیم نشو دا کار باندې کو بلکې استعمال په دې خلاص باندې الله رب عزت موږ